السلام علیکم ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ باید د صحت کلی کې مو ناستې وای ملګرو زه نن غواړم تاسو ته یو داسې طریقه در وښیم چې څنګه کولی شئ چې د پلی سټور څخه یو شی را ډاونلوډ کوئ لاندې ځای کې درته ولیکي لږ غوټ وي وایي چې تاسو په کنټري یا هیواد کې د اپلیکیشن کار نه کوي یعنې انیبل دیس کنټري ولیکي لاندې سره خط کې خپل تاسو وینئ نو زه غواړم ملګرو چې داسې طریقه در وښیم چې تاسو به څومره غټ اپلیکیشن وکولی شئ چې خپل موبایل ته یې راښکته کړئ ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کړو تر ویډیو شروع کېدو مخکې مو که زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن پریس کړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په ټولو د مخه در ورسېږي نو ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کړو نو ملګرو تاسو به د دې لپاره یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ APK په نوم کروم دا په نوم بروزر دی دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ یا به یې د پلی سټور سره کروم بروزر څخه راواخلئ یا پلی سټور څخه بیا تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره تر ټولو غټ شی راښکته کړئ موبایل ته نو ملګرو زه اوس راځم په د سره خط کې تاسو ته ښیم APK په نوم اپلیکیشن نو دا را خلاصوم د را خلاصېدو نه بعد یعنې ملګرو لږ صبر ورته کوو تر څو دا اپلیکیشن دی تاسو ملګرو کولی شئ چې تر کوم چې تر ټولو غټ اپلیکیشن تاسو په دې اپلیکیشن کې ډاونلوډ کړئ دغه دی ملګرو تاسو په دا سرچ کې اپلیکیشن نه خالي ورته سرچ کوئ تاسو به وکولی شئ چې را ډاونلوډ یې کړئ نو ملګرو دا ویډیو مې د هغې لپاره جوړه کړه چې ډېرو ملګرو غوښتنه کوله چې زموږ د پلی سټور څخه شی نه ډاونلوډ کېږي لاندې ځای کې لیکي چې انیبل دیس کنټري یعنې تاسو په هېواد کې کار نه کوي نو ملګرو ما دا یو طریقه ډېر کوښښونه وروسته وتمېدم تاسو ته یو داسې اپلیکیشن تیار کړم نو دا ملګرو APK PUR په نوم یو اپلیکیشن دی چې تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره د پلی سټور څخه راښکته کړئ او تاسو دا غټ مشکل در حل کړي نو ملګرو که مو ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک شیر او که تر اوسه مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن پریس کړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو ستا تر ټولو د مخه در ورسېږي تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم ښاد آباد سر لوړ اوسئ